ویناوالو په هیواد کې د شعر او ادب د اهمیت او ارزښت په اړه ویناوې وکړي. په اوسنیو حالاتو کې د کلتور پالانو او لیکوالانو رول مهم اصل وباله او له ټولو لیکوالانو او شاعرانو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت د ملي پروګرامونو د پیاوړتیا په موخه لیکنې وکړي. د اسلامي امارت په راتګ د اشغال په خاتمه کې او د اسلامي نظام په جوړېدو کې د افغانستان ټولو قومونو، ټولو سمتونو او له ټولو ساحو څخه افغان مجاهد ولس قرباني ورکړې ده. له جنوبه تر شماله، له مشرقه تر مغربه د هېواد له ټولو ساحو څخه د تکبیر ملکوتي نارې راپورته کېدلې او د اشغالګرو ټغر راټولېدی. ځوانانو یو له بل څخه مخکې کېدل، ځوانانو یو تر بل سترې قربانۍ ورکولې او الله پاک په نتیجه کې اسلامي نظام حاکم کړي، اشغال ختم سو او الله پاک افغانانو ته امن و سوله و سوکالي راوستل. په ورته وخت کې د بلخ ولایت یو شمېر کلتور پالانو او لیکوالانو هر یو خپل شعرونه د زړه له کومې ولوستل چې د اسلامي امارت د مسئولین لخوا تود هرکلی وشو. تپش‌های دل من تند کرده نبض دریا را، میان موجها گم می کنم ذوق تماشا را. دلم با سوره یاسین و انزلنا به شور افتاد، دخان را ناگهان خواندم دل دریا به شور افتاد. دریدی سرود به وای لگاڅونو هر پښتون به سپین تمان وي د سندرو او ماول بیا به یو یماره کې پیدا شي، ماول بیا به یو یماره کې پیدا شي د بخدي یادښت په جوړ کړي له مرمرو او د نفاق او ځانځانۍ ژڼې به شنډ شي، د نفاق او ځانځانۍ ژڼې به شنډ شي. ستر لښکر به شو تر شا د مخورو او له ځای او له خیل نه به راووځو، له ځای او له خیل نه به راووځو، یو پښتون او یو وجود د څو ککرو. د عشق د هر یو زور خصلتونه دوزخونه، ګناه مو نه کړې دا وختونه دوزخونه. نیمکښی راوکتل په سترګو کې ډار و، نیمکښی راوکتل په سترګو کې ډار و، لاسونو نه یې پرېوتل ګلونه دوزخونه. مشر افغان مشرتوب غواړمه، تاجک ازبک او هزاره ورونه دي، بلوچ ترکمن دا سترتوب غواړمه، ایماق فارسیان زموږ سکه ورونه دي، د قزلباش عرب خپلتوب غواړمه، نورستانیان زموږ درنه ورونه دي. د افغانستان اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته دا سویم ځل دی چې د بلخ ولایت شاعران او لیکوالان راغونډېږي او کلتوري میله کوي.